حکومت علیپور وننیوه. د فاطمینو نوې ډله راښکاره شوه. د دې ډلې مشر څوک دی او د چا په خوله یې ترهګریزه ډله جوړه کړې؟ خلک څه وایي؟ حقیقتونه په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي چې د آیکوندي کې یوې بلې ترهګرې ډلې د خپل موجودیت اعلان کړی. له علیپور وروسته د ترهګرۍ دا دود د عامېدلو په درشل کې دی او نن یوې بلې پوځي ترهګرې ډلې چې غړي یې په وسلو سمبال وو انځورونه خپاره کړي او د موجودیت اعلان یې کړی. د جنبش روشنایي یو غړي ذوالفقار امید دا اعلان پر خپله فیسبوک پاڼه کړی او دې ترهګرې ډلې ته یې د جبهه مقاومت نوم ورکړی. هغه چې د دې وسلوالو منځ کې ولاړ دی لیکلي له دې وروسته به د جبهه مقاومت په نوم مبارزه پیل کړو. دا هغه ذوالفقار دی چې د کرزي په وخت کې د چارو ادارې د لوی ریاست د نړیوالو اړیکو رئیس و چې بیا یې مدني او سیاسي حرکتونه شروع کړل. بیا یې د نورو لنډغرو سره د چارو ادارې په لوی ریاست د یوې مظاهرې په لړ کې حمله وکړه او هر هغه څه چې د معلوم و تخریب یې کړه. بیا یې جنبش روښنایي کې څڼې اچولې. حکومت ورته امتیازات ورکړل او چوپ شو. نن بیا د وسلوالو سره لیدل کېږي دوی په دې تیرو حکومتونو کې کوم سهولت نه درلود. له ماموره نیولې بیا تر جمهوري ریاست تر معاونیته پورې ولې چې بې دندې شي بیا د نظام په مخالفت ودرېږي داسې اشخاص باید محکمه کړل شي. کمال ناصر وصولي لیکلي ذوالفقار امید او دته ورته کسان چې اشخاص مسلح کوي نه پښتانه دي نه هزاران نه تاجک او نه ازبک دي. دغه ډول اشخاص قانون ماتونکي دي او قانون باید پرې پلی شي. د دولت نه غوښتنه ده چې نوموړی هر څه عاجل زنداني او غیر قانوني مسؤل کسان بې وسلې کړي. ولې کوچنۍ ترهګرې ډلې رامنځته کیږي؟ تر ډېره بریده اوس د افغان دولت تمرکز د سولې پر خبرو او له طالبانو سره یو جوړجاړي ته د رسېدو په موخه دي. ځکه نو دا وړې ترهګرې ډلې له موقع څخه په استفادې خپل کار ته دوام ورکوي. خبریال بسم الله همدرد لیکلي د سرور دانش محقق خلیلي او مراد علي مراد چوچگان طالبانو د نظام په وړاندې وسله پورته کړې. هوایي بریدونه پرې کېږي، وژل کېږي او نیول کېږي. د دوی هغې که څه هم ښکاره یې د نظام پر ضد وسله پورته کړې. نه یوازې دا چې په وسلو سمبالیږي بلکې ارګ کې 18 رقمه غوښې هم په خوړل کېږي. ذوالفقار شجاعي علیپور او لسګونه نور یې ښې بیلګې دي. زما بیده پښتونه څنګه مو خپلو کې سره ختم کړه او وخوړل. یو پښتون د رازق، بل د ملا دادالله، بل د ملا بورجان، بل د ډاکټر نجیب او بل د قهرمان پر وژل کېدو خوشحالي وکړه.